ورکوي هغه هېڅوک هم نه تر اوسه چا ورکړي دي او نه یې ورکوي. او دغه منظور پښتون راچوک چې د موږ دغه لاره د موږ د جهاد ته د فساد ویلې آیا د ولې ویلې دا د چا په خوله باندې ویلې؟ یعنې دا خو معلومه خبر دی څرنګه اشرف غني د امریکې د یهودانو غلام ده دغسې اشرف دغه منظور پښتون یې غلام ده. نو نور وخت نه نیسم انشاءالله بیا هغو د سره وکړو. مولوي صاحب ډېر ښه موضوع ته دې هغه ورکړې ده. الله تعالی دې تا ژوندی راته لري. مننه کوم. الله دې خوشحاله کړه، ژوندی اوسې یو جهان. مننه، خوشحاله اوسې. دلته بعض وروڼه وایي محمد ګل ستانکزی وایي ما ته وخت راکړي. محترم ما په کمنټ کې لینک ایښی دی، دغه لینک د طریقې څخه تاسو راکړلی شئ. زه خپله چاته زنګ نشم ولی. یوسف وروره مهرباني وکړئ د وخت مراد سره خپل نظر مو راسره شریک کړئ. یوسف وروره مایک مو خلاص کړه، مهرباني وکړه خپل نظر راسره شریک کړه. یوسف وروره. سیف الله خالد وروره تاسو مهرباني وکړئ. سیف الله خالد وروره مایک مو خلاص کړئ، مهرباني وکړئ. ابو طلحه هاشمي وروره تاسو مهرباني وکړئ، مایک مو خلاص کړئ. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. مولوي صاحب محترم، ستاسو موضوع خو ډېره ښه موضوع ده او ډېر ښه شي ته اشاره کړې ده چې خدای پاک به مجاهدین ته کامیابي نصیب کړي او مجاهدین به الله کامیابوي او انشاءالله دغه سورمخي دا به ورکېږي، دوی غلامان هم ختمېږي. خو یو دوه خبرې مې کولې چې دا د منظور پښتون په باره کې نن څه که څوک خفه کېږي خوشحاله کېږي د هر چا خپل کار دی، خو د ما دغه نظر د زه وایم نن هغه بې غیرته افغانان سره اوچت شوي دي او د منظور پښتون دپاره دوی مظاهرې کوي. نو زه هم د دوی نه به بې غیرته په دې دنیا کې په دې جهاد کې نور نه چې دوی راجګ شوي د منظور پښتون لپاره دوی مظاهرې کوي د هغوی د خوشي کېدلو لپاره د هدایت لپاره. زه وایم که دوی کې چېرته احساس وای، دوی کې چېرته ایمان وای، دوی چېرته رښتیا سره مؤمنان او مسلمانان وای، په افغانستان کې د اشغال د خاتمې لپاره ولې دوی نه راوچتېږي، دوی مظاهره نه کوي؟ بیا ولې د هغه د اشغال دا کوم بمونه چې غورځول کېږي په افغانستان کې، کوم ماشومان خویندې میندې چې وژل کېږي او بله ورځ په بلخ ولایت کې که د مزار طرف ته ولایت کې چې هغه یو کور کې 4-5 کسان ووژل شول، زنانه او ماشومان، ولې په دې باندې مظاهرې دوی نه کوي چې دوی راوچتېږي او د دغه هغه کس لپاره راوچتېږي چې دا قوم پرستیت کوي؟ قوم پرستیت خو په اسلام کې نشته، دوی قوم پرستي کوي. که موږ ته هزاره دی، که موږ ته تاجک دی، که ازبک دی، که هر څوک وي د هرې ژبې انسان وي، خو چې هغه مسلمان وي هغه د موږ ورور دی. چې په هغه باندې تکلیف راځي باید موږ د هغه په مقابل کې ودرېږو، د هغې دپاره موږ باید غږ اوچت کړو. دوی د منظور پښتون څخه قوم پرستي ستونزه ده. که ځای ته لطفا لږ تغییر ورکړئ تر څو په غږ باندې مو اورېدونکي پوه شي. زه وایم چې د منظور پښتون دپاره راوچتېږي، نو ولې د دغسې مسلمانانو لپاره نه راوچتېږي؟ ولې د دوی دپاره دغه اواز نه اوچتېږي چې په مسلمانانو باندې ظلم کېږي؟ ولې دغه اشغالګر د وتلو لپاره دوی مظاهرې نه کوي؟ که نن چېرته د افغانان راووتل او څنګه منظور پښتون لپاره دوی مظاهرې وکړلې او دغسې مظاهرې دوی راووځي د وطن ته او خلکو ته اواز اوچت کړي، نو دغه اشغالګر به خپله له افغانستان نه ووځي او خپله به په وطن کې سوله راشي، ارامي به راشي، د خلکو زندګي به جوړه شي. خو دوی دا کارونه نه کوي. دوی نه معلومېږي چې دا منافقان دي. ځکه الله تعالی ګوره 3 قسمه خلک ښودلي دي چې یو به منافق وي، یو مسلمان وي، یو به کافر وي. نو اوس په دې 3 قسمه خلکو کې اوس دغه ټول معلومېږي. ملا صاحب دې الله تعالی ورته جنت فردوس نصیب کړي، لوی ملا صاحب هغه چې کله د امریکایانو په افغانستان باندې تعرض وکړه او موږ په داسې ځای کې اوس یو دښته کې وو، نو هغې نه په BBC راډیو کې پوښتنه ترې کېدلې چې تاسو شکست وخوړی؟ موږ شکست نه ده خوړلی، دا د الله تعالی امتحانات دي په موږ باندې راوستل او دا به دې کې کېدای شي زموږ په صفونو کې به بعضې خلک اوس هغوی به ظلم کړي یا به ګناه ترې شوي، نو الله تعالی دا زموږ صف پاکوي. نو الله تعالی هغه صف پاک او کامیاب، ځکه هغه صف کې بعضې وخت کې دغه بعضې خوارج په کې هغه وخت کې داخل شوي ول چې منافقت یې کوو او خلکو ته خلک یې ځورول، نو الله تعالی هغه صف نه هغه خوارج هم وویستل، پاک شو، دا صف پاک صفا شو. نو د دغسې صف لپاره دوی مبارزه نه کوي، د دغسې باطل خلکو لپاره
چې هغه د یهودو نصاراو لپاره د هغه د کفارو لپاره هغه د هغه چا لپاره د مظاهرې کوي دوی هغه چا لپاره आवाज اوچتي چې هغه د موږ اساس د پیغمبر د موږ اساس د اسلام د موږ اساس د قران دښمنان د هغوی لپاره د خپل اوازونه اوچتي زه حیران یم دغه خلکو ته چې دوی څنګه دغه د ایمان د دې ځان د مسلمانانو څنګه دغه ایمان د دوی د وجدان د قبلې دغه کمپرسیتو کې او دغه خلکو لپاره مظاهره یو دغه بخنه غواړم ورونه سلامونه او نیکی هیله تاسو ټول ته ورونه لایف هم شیر کړئ او صاحب خیبر صاحب بیرته راځي ابوبکر اماراتی صاحب تاسو تر څو پورې چې خیبر صاحب راځي تاسو قربای یې مهرباني وکړئ سعید مهرباني نو زه وایم چې باید دغه خلک چې د لپاره مظاهرې کوي د اسلام لپاره دی وکړي د قرآن لپاره دی وکړي د مسلمانانو د حفاظت او عزت لپاره دی وکړي د مساجدو لپاره دی مساجد بمباریږي مدارس بمباریږي طلبا شهیدانېږي دوی لپاره دوی مظاهرې کوي نو دې ته اصلي په قرآن کې څول شوي د درې قسمه خلک چې منافق ده مسلمان ده کافر ده نو د دې د معلومیږي دا خلک منافقین دي دا د منافقانو په ډله کې داخل خلک دي او د دوی کار ټول د منافقت لپاره ده او خاص کار بیا د یهودو نصاراو لپاره ده چې د یهودو نصارا په ملک کې او په دنیا کې کامیاب شي دي خلکو لپاره دوی د مظاهرې کوي نو دا زما نظر او ما تاسو سره شریک کړ مهرباني ابو هاشمي صاحب ول نظر نه دی قربان سم ډیر نظر دی ویل مرګرو لایب د سره شیر کې د څو پورې د غلامانو منافقینو ته ورسیږي ش ټاله د سره ورکه جنرال صاحب محترم کته خپل نظر سره شریک او شراغلاس درته یم مننه مری صاحب تاسو د لایو ټولو ګډونوال سلامونه احترامات وړاندې کوم زه د منظور پښتون په باره کې سره څوره د پدې میډیا کې غوبل په باندې شروع شوی در حال کې چې دغه زولنی او د هټکړې دا ټول جعلي او دستوري دي د پنیولو کې دی هغه یو پلان دا په خصي کولو کې خو ځینې نافهمه جاهله خلک چې دې ته ډولونه وهي او ښځې په اروپا کې راایستلي ورته ګډوي زه هغوی ته وایم چې شرم وکړئ حیا وکړئ غیرت وکړئ د همدغه منظور پښتون نه زده کړئ چې وخت په مزار شریف کې پرون 15 جنازې 8 جنازې د معصوم افغانانو پورته کېږي ماشومان سپین سري بوډا پلاران شهادت رسېږي او په ټوله اروپا کې په ټول افغانستان کې په دې نظام کې دومره نر نه و چې ووایي چې دا د په کوم جرم باندې شهادت ورسول د دوی ګناه څه وه او د دوی خطا څه وه موږ د 18 کاله 20 کاله د امریکایانو تر وحشت لاندې یو موږ باندې د ټولې نړۍ صلیبي قواو یرغل کړی او روزانه د موږ ماشومان شهادت رسوي په دې ټولو باندې دوی ګونګه خاموشي اختیار کړې لیکن نن چې په کوزه پښتونخوا کې یو ډم یو سندرغاړی په نامه د منظور پښتون چې اصل او نسب چاته نه ده معلوم هغه راجګیږي هغه ته زنده یاد کړي ورته لویږي او یا زندان ته وړل کېږي نه پوهېږم او یا کوم میلمستون ته وړل کېږي دلته که به د خیرې دغه بې ضمیره خلک اصلي توجه د دغه خلکو دې طرف ته اړئ د افغانانو چې والا راسئ دلته ډېر وحشت ده نه زه والا که د یو افغان ماشوم وینه په دې ټول ګوند باندې ورکم هلته روزانه د مونږ ماشومان شهادت رسېږي خویندې او میندې هم د وا معتصمات چغې وهي سپین ږیري بوډا پلاران هم شهادت رسېږي ټوله نړۍ هغه که اسلامي هیوادونه دي او که کفري هیوادونه دي د مونږ په ځپلو پسې راغلي دي دلته ټولو خاموشي اختیاره کړې ما نه عجیبه سوالونه کول وایي ته د پاکستان په خلاف یو څه ووایه مال زه به څنګه د پاکستان په خلاف څه وایم چې د همدغه پاکستان د ایسا ادارې جنرالان دي د امنیت ملي په ریاست کې تحقیق کوي له خپلو بندیانو نه تا د امنیت ملي رئیس په همدغه اعتراض باندې استعفا کوي د ولسمشر د له ښځو سره ځي جیچکیو ته ټول ډیپلوماتیک اصول تر پښو لاندې کوي ټرمپ راځي باګرام ته دی هلته د پذیرایي لپاره ورځي وایي هغه هم د افغانستان خاوره ده دا صرف د دې لپاره چې د دغه اشغالګرو تر ظلم او وحشت لاندې افغانان چې دغه او غږ جګ نه کړي چې تر هغو پورې دا توجه د پاکستان خواته یا د منظور پښتون خواته واړئ ښه لاسته راوړنه او ښه زیری د ټول افغان ملت لپاره دا ده چې طالبانو هغه اسلحو ته لاسرسی پیدا کړی چې د صلیبي اشغالګرو قواو هلیکاپټرې به راتللې او د موږ بچي به شهادت رسوه نن هغه هلیکاپټرې په نښه کېږي له دغه لویې لاسته راوړنې د افغانانو ذهنونه بلې خواته اړئ افغانانو متوجه سئ خپل طالبانو اصلي مبارزین اصلي مجاهدین
اصلي افغانان په سنگرونو کې هغه اسلحو ته لاسرسی پیدا کړی چې دا 13 کاله د مبارزه کې نه درلودل. نن په هغه گزارونو باندې د صلیبیانو هلیکاپټر تیارې نسکوریږي. دغه غلامان غواړي چې په دې طریقې باندې د افغانانو له اصلي مبارزې او له اصلي هدف نه چې د طالبانو ملاتړ او سپورټ ته بلې خواته راوړي. نن په جلال آباد او په کابل او په مزار کې د اردو سپیکینګ خبرې کېدلې. یہ جو دہشت گردی ہے اس کا پیچ طالب وردی ہے څه شی ویلې یہ جو طالب وردی ہے. دلته هیڅوک پنجابی نه ده. ما ته وایي خوجا په لندن کې د کشمیر لپاره خلک چغه جګه کړې ده هغه پاکستانی ده. مالک هغه په دې پاکستانی کېږي د کشمیر د مظلوم خلکو آواز یې جګ کړی. نو بیا قاری سام هندو ده او په اروپا کې ناست ټول مبارزان هندوان دي چې جی هند او جی مودي چغې وهلې. ته ځان ته حجت په کوم هغه باندې پیدا کړې چې د مسلمانانو قاتل د کې جی بي او د هغه جاسوسان هندوستان ته جی وایي. یو څوک چې د کشمیر د مظلومانو غږ جګوي هغه باندې پاکستانی مهر لګي. که چېرته دا خوجا پاکستانی هغه خو شناختي کارت هم لا نشته. دغه منظور پښتون چې په جب کې شناختي کارت ده دا بیا کوم حجت ده چې ته د افغان وایې. دا افغان چې په پارلمان د پاکستان کې په قانون سازۍ کې ناست ده لیکن خوجا په یو مارک په هندوستان باندې هغه پاکستانی کېږي. عجیبه قضاوتونه دي دوی، عجیبه منطق دی له دوی سره. د کوم پروګرام او د کوم موټروان چې شاړی سي له هغه نه به ګیله څه وکړي. وایي طالبان حق نه لري دوی په مسکو او په قطر او په نورو هیوادونو کې د افغان او داسې او افغان هسې مان لو چې ته طالب نه ګیله کوې خو د تا خو هم برټش پاسپورټ په جب کې پروت ده. ته څه حق لرې د افغانانو په فیصلو باندې دلته تبصره کوې؟ دا حق تا ته چا درکړی خو همالته د چېرته سپي مینځه په اروپا کې د دغه معصومانو د وینو پوښتنې به په ورځ د محشر له دغه ټولو خلکو نه کېږي چې نن یې په دې اشغال باندې سترګې پټې کړي دي. دوی به دا وایي چې بأي ذنب قتلت. د دې جواب به څوک ورکوي؟ سکشویانو بې غیرته خلکو چې په دې اشغال هم سترګې پټې کړي دي، سرې ټوپۍ هم ښځو او نر ته په سر کړي دي او راجګېږي افغان ده او افغان ده. د څه شي افغان ده؟ دا څنګه افغان ده چې د ما په سینه کنډه تار تېرېږي؟ دا څنګه افغان ده چې د ما بچي په وینو لمبېږي؟ دا څنګه افغان ده چې زه روغتون تر اوسه نه لرم لیکن دې په باندې خاموشي اختیاره کړې؟ د 48 ملکونو اشغال ده. تیارې او له سکټ میزایلو له خولې اور بادېږي. د پنجابي په نامه مې کبابوي او ته دلته له ښځو سره ګډېږي په اروپا کې. د کته پښتنو ته حقوق غواړې. نن منظور پښتون ته اتکړۍ اچول سوي لیکن دغه امریکایان راغلل په افغانستان کې په زرګونو علما د احادیثو د دورې استادان په بخاري او په ترمذي او په جلالین لیس ګردونه پراته دي لیکن د هغه استاد ته اتکړۍ او زولنې په باګرام کې پروته د هغه پوښتنه ولې نه کوې؟ په کومه ګناه دې د باګرام زندان ته وړی؟ په کومه ګناه دې کیوبا جیل په باندې ډک کړی؟ په کومه ګناه پلي چرخي په باندې پړک چوي؟ هغه زلمیان پښتانه چې نن په افغانستان کې پښتو ژبه صرف تر باګرام او پلي چرخي پورې محدوده ده. ټول پښتانه دې پکې په دې جرم اچولي چې خپل له ناموس او له عزت نه دفاع کوي. که دلته پښتون ته حقوق غواړي او 5% خو بره پښتون ته مو غواړه. بره پښتون کې 48 ملکه خیزې لګیا ده. زموږ د ناموسونو سودا کېږي. زموږ خویندې د وا معتصمات چغې وهي. زما د خویندو په اوربل کې امریکایان لاسونه وهي. دلته تا ته شرم نه درېږي. دلته د عزت کډه کړې. دلته د غیرت لیلام کړی ده. په افغانستان کې جهاد داسې فرض ده لکه منځ، روزه، حج او زکات چې فرض ده چې څوک یې نه کوي بې غیرته ده. لیکن هغه څوک چې دا بې غیرتي کوي دغه د اوسي دې نه کوي چې څوک د امریکایانو په مقابل کې ولاړ دي د هغوی لاسته راوړنې بل چاته منسوبوي. مننه، وخت مې لکه چې ډېر ونیو. مننه مبین صاحب، الله دې خوشحاله که ژوندی اوسې د احساساتو یو جهان. مننه، همدلته اوسه. سیف الله خالد وروره مهرباني وکړه میک دې خلاص کړه. سیف الله خالد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني وکړه. مولوي صاحب جوړې په خیر یې؟ مننه، خوشحاله اوسې. الله مو خوشحاله کړه. مهرباني وکړه موضوع اړوند خپل نظر راسره شریک. دا موضوع دی بیا زه به یو څه خبرې وکړم بس خفه نه شې بس کته پورته کړه لکه مخره. مننه. موضوع مو دا ده چې موږ د چا څخه حریت او خپلواکي او ازادي په سوال زاری باندې نه غواړو. ښه سید وګوره.
راځي 18 کاله مثلا افغانستان کې جګړه روانه ده، صحیح ده؟ 18 کاله افغانستان کې جګړه روانه ده د غاګرو په مقابل کې. نن چې منظور پښتون هغه لارو بد او لارو بد هیڅ معنا نه لري. په اسلام کې قوم نسل ته شعار ورکړه د اسلام په نوم باندې خدای به دې کام کړي، قوم په نوم ورکړه الله تعالی دې نه کوي. ازادي د مثلا نن چې لارین روان ده پښتونخوا د هغه دا غربیان نه ده. تا تر نن پورې په دغه ټول انقلاب کې په لارین باندې چا خپل حق خلاص کړی نه ده، د غربیان نه ده. د پښتون لپاره نه دی. پښتون هغه څوک چې راغلي په مقابل کې توپک لاس لري، هغه تر نن پورې مبارزه کوي چې دینوي افغانستان تر اوسه خپل کنټرول لاندې راوستي. دا څوک چې نن مظاهره کوي چې سرې خولۍ پسې کوي که مونځ وکړي مونځ لپاره خولۍ نه په سر او د پښتون لپاره شعار ورکړي سره خولۍ په سر کړي نر او ښځې. دا بعضې وایي چې منظور زنده باد منظور زنده دا نر خپل خور او مور له موږ څنګ کې ودله پښتون دا نه وایي. بالکل نن چې دا شعار ورکړي زنده باد زنده باد دا یې فن دی که تر پرونه پورې سیف الله خالد صاحب ستاسو د خبرو په تایید سره مبارزه او ازادي سرې خولۍ نه غواړي بلکې سرې وینې غواړي. ګوره ښه مثال نن ترونه پورې چې مثال منظور پښتون په پاکستان کې اوسه ژوند کوو هغه پښتون په نوم نه یادوو. هلمند په ورک د کاران لغمان همدغسې ننګرهار ټول ولایتونه په ورک سوځېدل نه سوځېدل بمبارو تیارې چاپیا چول هر ورځ ترونه پورې ادامه لاړې. او وخت کې پښتون په دا کونړ باندې 15 شمار باندې پولیس کې راپور ورکوي چې 15 کونړ 15 او وخت پښتون چیرې منځ پښتون ولې راغنه و چې تاسو مسلمانانو پښتنانو بل قوم نو د فلسطین په بلخ ولایت کې په یو کور باندې بمبار وسو وکسان زنانه او ماشومان په ډیر وحشت سره په شهادت باندې ورسېدله. ولې دې باندې خاموش شو؟ دا رقم په مساکله کې داسې په وردګ کې په لوګر کې افغانستان په ګوټ کې کله چې دغه نېشنلستان د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم د نېشنلیزم دغه ګوند جوړ شوی دی تقریبا 2 کاله یې وځي. په دې 2 کاله کې دوی ته هغه خلک پښتانه نه ښکاري چې امریکایان یا انګریزان یې هدف ګرځوي بلکې هغه خلک پښتانه ورته ښکاري کوم خلک چې د دې ګټو ته او د دې په دې فاسد او د مفاداتو د خلکو د استثمارګرو برخمنې مفکورې سره موافق وي هغه بس دې ته پښتانه دي، نور خلک پښتانه نه دي. سیف الله خالد رو غږ مې درځي؟ سیف الله خالد رو غږ ورک سو. خبیب خندوزی وروره مهرباني وکړه میک مخلاص کا خپل نظر سره شریک کا. خبیب خندوزی وروره السلام علیکم خیبر صف. خبیب خندوزی وروره قطع سو. زه کوشش کوم چې بیا دې پیدا کړم خو البته هلته لیکه کې نه شه. مهرباني وکړه خبیب وروره. بیا هم السلام علیکم ستر خیبر صاحب ته او داسې ستر جنرال مبین صاحب ته عمري صاحب ته دلته بل ملګري ناست هغه ته هم نیک سلامونه احترامات وړاندې کوم. داسې د لایف لیدونکو د خدای دې وکړي تر دې حده روغ او جوړ یاست. نو ځکه ستا موضوع هم ما واورېدله چې موږ په پښتو باندې نه غواړو، موږ په وینو باندې غواړو، موږ امریکایان د وطنه ایستل غواړو. موږ د منظور په رقم نارې نه وو چې 2 پولیسو په ګاډي کې کښېنولی دي او سترګې مړې نیولي دي او دلته وګوره اروپایي سکشیانو ته ګوره څه حال یې ورباندې جوړ کړی ده. نو منظور پښتون په اړه به دا ووایم چې منظور پښتون چې کومه بې عزتي د پښتنو کړې ده نو په تاریخ کې به چا کړې نه. ځکه منظور پښتون چې مبارې دغه مناظرې دي که څه بلاوي دي خو ما نومانه ولا قسم ځای نه مې سره ولا قسم ورباندې خلاصېږي. دا دوی چې کوم قسمادرۍ کوي دا چې کله راوستې دې سره نر و ښځه ودرېدله هغه پښتون ته ووایه چې ستا خور د منظور پښتون سره ولاړه ده او خلک یې عکسونه اخلي او میډیا ته وختل ته څنګه د پښتون د عزت پوښتنه کوي. په افغانستان کې 18 کاله کېږي چې اور بل د ته ولې غږ نه جګی. کله 12,000 زندانیان په کابل پولي چرخي زندان کې بندیان دي. په دې
حکم محکوم دي چې هغه د الله تعالی د کلمت الله خبره کوي، هغه نافذول غواړي په افغانستان کې، په ټول نړۍ کې نافذول غواړي. منظور ولې دا خلک ړانده وکاڼه دي، ولې د دې پوښتنه نه کوي، ولې په دې باندې څه نه وایي، ولې دا بندیان دي؟ او نن منظور پښتون په پاکستان کې پروت دی، او خدای خبر چې دی لا په زندان کې په کومه دسیسه نیولې، په کومه دسیسه دی بندي. دا د امریکایانو یو پلان دی، د افغانانو نظرات ورړی، دغه کمعقل افغانان، دغه جاهلان افغانان چې کله هم دا وویني چې د پښتون سره داسې کېږي. ولې په افغانستان کې قرآن کریم ته ور وانه چول سو؟ ولې تاسې پوښتنه ونه کړه؟ تاسې په افغانستان کې مدرسه بمبار نه سو، تاسې د هغو پوښتنه نه سو کولی. نن منظور پښتون یې نیولی، تاسې منظور پښتون څه شی؟ د منظور پښتون ډم و، د منظور پښتون یو خوا هم نه د معلومه سي منظور پښتون دی څوک. منظور پښتون نن د طالب خلاف دی. ولې د طالب خلاف دی؟ طالب د امریکایانو خلاف غږ اوچت کړی دی، منظور پښتون یې په دې باندې خلاف دی. نن وایي طالبان دې په منظور پښتون باندې څه ووایي؟ منظور پښتون کړي څه دي؟ منظور پښتون کومه لاسته راوړنه کړې په دا 2 کاله کې چې دی اخواته و دې خواته ځغلي او د ده عکسونه تاویږي او داسې تاویږي؟ دغه ناخبره افغانان چې دي بس دا منظور پښتون دی، دا پلانی دی، دا پلانی دی. او بې غیرته په افغانستان کې چې کوم ظلمونه وسول، کوم وحشتونه وسول، کومې چاپې ول کېږي، ته په هغو باندې تا سترګې پټې کړي دي. افغانان په اور کې ولاړ دي، د هغو پوښتنه نه کېږي. نن د منظور پښتون پوښتنه کېږي. دا پښتون په څه شي دی؟ نو برهای حال تاسې مهرباني وکړئ، لږ تاسې په خپل ګریوانه کې وګورئ چې بله ورځ په بلخ ولایت کې 7 جنازې د یو کور څه ووتلې. آیا دا پښتانه نه وه؟ دا یې ولې وویشتله؟ دا یې ولې شهیدان کړله؟ نو تاسې خو هم لږ سوچ ووهئ. تاسې یو منظور پښتون لیدلی دی چې په هغه په پاکستان کې پروت، تاسې بیا نارې او بیا غلامان هم د پاکستان مونږ یو، ځکه چې منظور پښتون د امریکایانو دپاره کار کوي. والله لازم چې دا پروژه د امریکایانو ده. دا یو ذهن خرابول دي. کله چې موږ د دوی راپور ته ورسو، وایي تاسې په دلیل نه پوهېږئ، وایي تاسې په بحث نه پوهېږئ، او دوی چې دا یو منظور یې تر کونه نیولی دی چې منظور دغسې ده، منظور دغسې ده. لږ تاسې سوچ ووهئ، تر کومې پورې په داسې په غفلت کې پراته یاست؟ یا خو مو الله تعالی دې هدایت درته وکړي، هدایت وړ نه یاست، الله تعالی هم دغه سرچپه ور واچوه. والله چې خیبر صاحب زړه مې در کوي، بس مننه کوم چې وخت دې راکوي. نور ملګرو ته وخت ورکړه، زه هم د دې در سره. السلام علیکم. مننه، الله مو خوشحاله کړه. وعلیکم السلام ورحمت الله. ملګرو کوم ملګرو چې نظر شریک کړي دي د هغو ستایله کوم چې هغوی یو ځل کښته شي، بیا هم راخلم ځکه چې دلته نور ملګري د ګډون هیله کوي، هغه نشي راکړلی. طاهر خان وروره مهرباني وکړه نظر راسره شریک کړه. دلته کښته چې کوم ملګري دي صحیح لاندې حاجه صاحب دی، ابوبکر عمري امارتي دی، او دغه رقم خیبر صاحب زه به قد سم دا ورونه به نظر ورکړي بیا به راسه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو بس فلین کې اوس ان شاء الله زه برته راخلم. ابو طلحه هاشمي ورور دی، دا نور ورونه چې تا نظر ورکړی دی، سیف الله خالد، لطفا تاسو ښه داسې چې موږ ملګري راسي. مهرباني وکړه طاهر خان ورور. خیبر صاحب تا ته او د لایف ټولو ګډونوالو ته سلامونه یم. الله دې وکړي چې سلامونه قبول او منظور کړي. موضوع ډېره ښه موضوع ده. الحمدلله موږ چې د افغانستان کې چې کومه خپلواکي او کومه دغه ده موږ په سوال نه ده هغه کړې، بلکل همدغه موضوع ده. په دې باندې موږ داسې علما کرام ورکړل چې په زرهاو شهیدان موږ ورکړه، په زرهاو طالبان. بیا دا د طالبان د قربانۍ نه بغیر داسې واړه ورکي، داسې واړه زلمي موږ ورکړه. نو دا په ډېرو شهادتونو باندې دغه موږ ګټلې ده. انشاءالله تعالی چې نور امریکا او باداران ټول په تېښته دي، په منډه دي. دا ازادي موږ روغتیا هم داسې په وړیا نه ده اخیستې، دې باندې موږ ډېرې قربانیانې ورکړي دي. خو فقط صرف 1-2 خبرې کړم، نور د نبي اعظم ته نورو ملګرو له وخت ورکړه، نورو خلکو له ورکړه. یو خبره کړم، فهیم وردک صاحب ته کړم. فهیم وردک صاحب زمونږ په لایف کې که ته خیبر صاحب ته کومه خبره وکړې، ما ته وکړې، یا جنرال صاحب ته وکړي، یا خواجه ته وکړي، یا زبیر ته وکړي، هر اسلام پاله ته چې وکړي، ګوره موږ یې تېرو. او تاسو وخت کې د ذبیح الله مجاهد صاحب په لایف کې یو کمپات لیکلي و، آینده که داسې کوم دغه وکړو موږ اختار تعالی نه درکو، خو آینده به بیا موږ ستا په خلاف باندې هم لایفونه شروع کړو، دغسې کمپات به بیا موږ هم شروع کړو، ځکه چې دا زموږ ډېرې سرې کرښې دي زموږ مشرانو له چې څوک دغسې لیکي نو دا زموږ سره کرښه ده. نو موږ ته کنځل هم کړه، رد بد هم یا خیبر صاحب ته هم کړه، بل ته هم کړه. خیبر صاحب هم زموږ مشر دی،
خو به هر حال دومره اپل او رسمي مشرانو پسې مه ځه چې په لایف کې ته ورله داسې یو کمنټ وکړي چې زموږ زړه درد وکړه. نو بس نور څه نه یم، نور خلکو له وخت ورکړه او په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله. الله مو خوشحاله که ژوندی اوسې. یوسف وروره مهرباني وکړه میک مو خلاص کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خیبر صاحب سلامونه او نیکې هیلې. اصل باید چې موږ تاسې خیبر صاحب په موضوع غږیږو، منظور دومره شخصیت نه ده چې موږ یې دلته بار بار یاد کړو. که چاته ده نو هغه دې خپل په لایفو کې یادوي، لکه د خیاطان چې یادوي. خیبر صاحب نن لکه څنګه چې تا موضوع لیکلې ده، بالکل بېشکه افغانانو دا ښکاره کړې ده چې موږ خپلواکۍ په زور راوړو. که چیرې خپلواکۍ په زور نشي، په احتجاجونو باندې کشمیر تحصیلدلی شي، 80 کاله 15 کاله په احتجاجونو روان دي، یو شی هم نه ده کړی، حتی هندوستان قبضه کړی. داسې چې برما ته ولاړ سي، مسلمانان په خپله دا کفارو ته ورغلي دي چې دا مې لاس ته راپرې که دومره یعنې مظلومه سوي دا مسلمانان. او نن چې د دنیا د ټولو مسلمانانو سترګې او باور او ویاړ چې دا هغه افغانستان ده، او انشاءالله افغانستان به د دوی په اعتماد باندې پوره راځي. لکه څنګه چې تاسې ولیدل چې د خپلواکۍ سره سره طالبان دومره په مختګ کوي چې الحمدلله اوس دوی سره دومره وسایل موجود دي چې د دوی الوتکې هم رانسکوري. تاسې ولیدل چې د دوی دا کوم میډیا هغه چې د ملي اردو کتای خاص او دوی چې نازونه او دا شی پې کوي، هغو نن معذرت وکړو د حکومت نه چې موږ هغه علاقې ته نه ځو تللی چې په کومه علاقه کې طیاره غورځېدلې ده، هلته موږ طالبان نه پرېږدي. د دې نه دا معلومه خبره ده چې د یو چا سپورټر 48 ملک یا دنیا ځان ته پاورفوله ملک وایي لکه امریکا، د هغه سپورټو سره یو هغه په یو داسې تنظیم، یو داسې اسلام پال، یو داسې مسلمان باندې هلته ورتلی نه شي چې هغه د ځانونو نه تیر دي، هغو ایمان اسلامیت او دا شی ګرځولی دی د ځان. چې کوم قوم خیبر صاحب تاسو پوهېږئ چې کوم قوم د مرګ نه ډارېږي او مرګ ته ورځي، په مرګ ته وروره خپل ځان مرګ ته وروړي او بارود ځان پسې تړي او خپل وینه داسې نه ورکارېږي چې یو شی ده که نه د اسلام دپاره د الله دپاره ځانونه قربانوي. او د دې خلکو هېڅوک مقابله نشي کوی، هېڅ کله ماته نشي راوړی. الحمد وګوره چې ما وظیفه کړې ده محترمه پر کړې مې ده 12 کاله مې وظیفه کړې ده، په قندهار کې مې کړې، په هلمند کې مې کړې، په روزګان کې مې کړې، په زابل کې مې کړې، 14 کاله مې 12 کاله مې کړې. دې ځای ته تا من حیث د اردو یا د پولیسو چې تا وظیفه کول، تا د چا سره وظیفه کول، د چیش دپاره دې وظیفه؟ دا امریکایانو سره مجاهدو مولوي صاحب، دا له امریکایانو سره مجاهدو. غلا شه فرمان کسکره، غلا شه ته ډرته مو ولا ته دغه ناشته محترم ناشته، تا ته ضرورت نشته. هله کوم بشیرمل صاحب ګوري توهین منصر کو دلته موږ ته امریکایي مجاهد دا مولوي صاحب دا فرمان کسکر دي څه وای؟ بار سره زما سره بحث وکوروره جنرال صاحب سره لګیایم، تا سره لګیایم، تاسو فرمان کسکر ځان سره په لایف کې ودرولې په د باندې واخ مزه کوه. دا بګوړه دا تختیدلې دی فوج لیکو چاغه کله کسپای غوندې دا څه تیزان د ستاره اوسته د دلته لایف ته دا وسال د خانه سپ لایف کې کفریات غول بخنه غختله. دا هغه خلک دي دغه سم چې رازق د نجیب د ملر په غیږ کې مردار ک نجیب هم درته په چاوک را ځوړند کړی، د غنی به د مامدغه انجام او د ټولو غلامانو به مامدغه انجامي. دا څه ما ته وګوره خیبر صاحب د دوی په لار نشته. جهاد فرض ما خبر ته واچا جهاد بالکل فرض عین دی، بالکل فرض عین دی، خدای فرض عین نه دی، پتا باندې جهاد فرض دی. ته د آی غلام د نور نه بخنه غواړي، د نور نه بخنه غواړي، سره مجاهد کنه وروره امریکایانو سره مجاهد اوس له جنگ له ډګره تختیدلې بازاران دي په کندو دي. د باجوا امریکایي مجاهد ته امریکایي مجاهد 12 کاله د امریکایانو سره عسکري کړي، امریکایي مجاهده ته امریکایي مجاهد یو د توروره زهیله خیبر بل چاته نوبت ورکړي چې بل څه کوي پرې شمال صاحب مختصر نظام شریک سید خبر صاحب زما خبره تاسو
سره تاسو مانه سوال کړی دی. امریکایانو په اشغال باندې یو خبره وکړه، مختصر ټکو کې وکړه چې نور مانم ډېر انتظار دی. خیبر صاحب، زه امریکایان نه خوښوم چې زما په ملک کې دی وګرځي. زه امریکایان نه غواړم چې زما په ملک کې دی وګرځي. خو زه تا ته وایم چې خیبر صاحب ما او تا ورونه یي چې ورور په خوله نشي په خپلو کې سره روغه جوړه ونه کړي. په بل ملک باندې زما او ستا روغه جوړه نه کېږي او نه به زما او ستا په منځ کې صلح راشي. راشه ته د خپل ورونو سره کېنه، صلح وکړه. که دغه امریکایان د سبا ونه تښتېدل لکه چې څنګه په ګونډو دي نور هم په ګونډو نه شي ونه تښتېدل، بیا راته تون لعنت شي او راته وایي چې بشرمل ابراهیمي ستا په صورت شه. خو لیکن اول په کور کې باید خپل ورونه سره په خوله شي، خپل ورونه باید صلح وکړي. بعد د هغې نه بیا کفارو ته دواړه ورونه که چېرته زه یو ورور لکه ته چې وې یو ورور کفار ته ور اړم وي والله کې وباسې. خو چې د دوه ورونه شي په جنګ کې دوه ورونه ملګري شي یو کس ته خامخا پکې هغه دوه ورونه غالب دغه کېږي او کامیابېږي او الله پاک یې فتح او بری په نصیب کوي. خو داسې فرمان کسکران او مسکران دغه د عیسی غلامان دي دا مه راوله دې لایق ته. ومن الله التوفیق. بگیرش که نگیرید. پتا دی شغال قصه سوی خیبر صاحب هم چیغی وی هم تیزونه چې هم د امریکانو مجاهد ده و هم امریکانو سره مخالف ده. بخیر، مننه کوم مخشاین صاحب، مهرباني وکړه نوبت مو دی وروره. دلته دغه یو اپشن پر دې دغه باندې ودرېدی. خیر، زما اول ځل دی ګیله به نه کړو په دې ترتیب باندې د لیب زه نه پوهېږم که سره سهوه کېدلو عفو به کړو. شاهین صاحب ښه راغلاست درته وایي. السلام علیکم ورحمت الله. زه خپل قربان سم سید خیبر صاحب، الله دې وساته. تا ته سلام او د تا درنو مېلمنو ته سلام او هغه څوک چې د ما او د تا غږ اوري د دې غږ اوري هغو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما غږ سم وي او خو راته ووایي چې زه پوه شم چې بیا وغږېږي. بلکل ادامه ورکړه شاهین صاحب. اواز مې سم دی؟ بلکل برابر دی وروره. داسې انشاءالله دی خیر د موضوع نه به راوشو. اول دغو ته چې دغه ورور د دې وڅښو دې ته دغه یو شی خوند ورکړي وایي روژه نه ما وظیفه اجرا کړې ده د هغه سره د څه نومې ده دغه قندار کې لغړی دوست سره وظیفه رازق سره وظیفه اجرا کړې ده. ډاکټر نجیب مې خوښېږي چې ورته یې چې ډاکټر نجیب ورور څه نوم یې وایي نه پوهېږم څنګه والله ډاکټر نجیب ډېره ښه قواره درلودله. رزاق ډېر ښه ولاړ و. په چټي شیانو باندې دی مین دي، په چټیاتو په عافیاتو په جلترنګو خبرو باندې. بیا چې پوښتنه ته وکړي چې د رزاق روژان رازق ته پېژنې نور د ستۍ نه والا زه د کونړ یم، زه د وردګ یم، زه د لغمان یم. وروره دغه سړی دی هغه د قندار دی د پېژني او رازق شو. زه به خیر د دو باره کې لږ ووایم. رازق د جنرال مسلم جنرال مسلم بچه‌بیری شو. ورور یې روژانه په سپین بولده کې موبلاین خرڅول پنچرمین و. با دوغانه دی لاړل کوټې ته. په کوټه کې و دغه ځای چې روژانه انقلاب راغی هغه شو. دا چون د مسلم بچه‌بیری شو ډېر تکړه سړی و. بالاخره دی روژانه سپاه انقلاب جوړ کړ، دفاع خودي جوړه کړه. بالاخره داسې په موږ حساب باندې په افغانستان کې خو غونډ کارونه سیوچکي دي. سیوچ ووایه ګروپ نه تعلیم نه درس نه روژانه عربي ښوونځی نه عربي پوهنتون. سړی جنرال شو، ډګر جنرال او بل شی. بالاخره په وژلو کې ډېر تکړه و. امریکا ولیده چې لوی خر دی، دوی ته جنرالي ورکړله، دوی ته یې پیسې ورکړي. او تا ته وایم بشرمله چې تا روژانه 14 کاله د افغانانو سره جنګ کړی دی. بیا ته وایي چې اول د ما سره کینې د افغانانو د په خوله شي. ولې په دغه 14 کالو کې تا جنګ کوو د افغانانو سره؟ ته به ورغلی د افغانانو ته ټوپک به دې ایښی و. 14 کاله تا د امریکایانو پیسې وخوړلې، ماشونه یې دې وخوړل. بیا وایي چې د ما امریکایان بد ایښي. تا هغه پیسې چې اخیستې ډالر یې چې درکول په جیب کې د اخیستله چې د میاشتې معاش دی و. آیا تا دا فکر نه کړ چې دا پیسې تا ته څوک درکوي؟ هغه وخت د تا سره دا فکر نه و چې روژانه د میلر تا ته دا پیسې درکوي، جان بایس درکوي، ټرامپ